بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ د الفلا ډیټابیس جوړ کړی و، راځو دې کې نور کار کوو. ایډمیشنز باندې موږ یو ټیبل جوړ کړی و، دا راخلاصوم. دې باندې به ډبل کلیک یې راخلاص بشي. چې راخلاص راځو اوس دا بندوم یو نوی ټیبل پکې جوړوم. صحیح ده. کریټ ته ځم، ټیبل نوی جوړ څه ځم دې ډیزاین ته او دې ته نوم ورکوم. فرض کا د ورډ سټوډنټانو لپاره د فرض کا د ورډ نوم فرض کا الفلا نوم به ورکړو. اوکې ښه آی ډي ده. ورپسې سټوډنټ نیم لپاره زه استعمالوم ایس نیم او دې کې ټیکسټ خو پېژنئ چې شي لپاره استعمالیږي، حرفونو لیکلو لپاره که الف بي تی وي بي سی وي. دویم چې کوم ده دې کې زه استعمالوم پروګرام او دا هم ټیکسټ، ځکه دې کې عددونه څوک نه لیکي. او فی کې موږ شي لیکو نمبر. اوس راځو د دې هر یو دا خو ګورو اوس جوړ شي ډیزاین ویو د ډیټا شیټ ویو ته لاړ شه. نو ډیټا شیټ ویو کې دا رقم کاري انټري کې کولی شي. خو زه راځم د دې اوس پراپرټیز یې اول راځو د اټو نمبر وایو. په اټو نمبر کې به کلیک کې اټو نمبر به څه کار وپرون چې سیریل نمبر به خپله ورکاو، رجسټریشن نمبر اټومیټیک ورکړي، ځکه اټو نمبر ورته 1 2 3 4. او دې کې بل خصوصیت هم ده. فرض کا احمد ته اول آی ډي ورکړه ده، بس دا د احمد سوه. که ته احمد ډیلیټ کړې داسې نه کوي چې دویم ته اوله ورکړي دغه، بس که ډیلیټ دې هم که بس هغه اول آی ډي لاړه ختمه سوه. دویم چې تا ته درکړې تا دویمه ده، دا نه بدلېږي بیا. ښه راځو پراپرټي دلته ده جنرال فیلډ سایز. د دې سایز لانګ انټیجر ده. دې باندې به نورې خبرې چې کوم ده دلته خو کمې دي. نمبر کې دا بیا ډېر آپشنې لري، بایټ او بیټ او ډېر شیان وي پکې. دغه باندې به هلته خبرې کوو. خو لانګ انټیجر څه 10 لکو شاوخوا پورې آی ډي ورکولی شي، بیخي زیات تعداد. ښه راځم زه انټري ته پکې کومه. زه به دغسې نومونه پکې لیکم. صحیح ده. فرض که علي او علي اوس مې لږ صحیح ته ولیکم. د وخت په تېرېدو سره بیا دا زه ته ګډوډوم. احمد او محمود څنګه شمېره ورکړه 1 2 3 4. اوس زه راځم که دا موږ چېرته دا بل انتخاب کړو ریپلیکیشن آی ډي. اول خو تا ته یو میسج درکوي. once you save the change to the data type of this column you will not be able to change back to the previous data type. یا که چېرته د دې ریپلیکیشن آی ډي ته ور چینج کړي دغه ډیټا ټایپ، نو بیا بیرته لانګ انټیجر ته نه بدلېږي. مو خو هسې پریکټس پکې ورته یم چې بدلې کړم. خو ګوره پراپرټي هم نوره بدله سوله. زه راځم دا سیو کوم. اوس وګوره څه رقم آی ډي ورکوي. دې ته ریپلیکیشن آی ډي وایي. په دې کې یو خصوصیت دغه ده چې دا آی ډي چې د دوه واري نه تکرارېږي، بیا نه راځي، بل کس ته یې نه ورکوي. هغه عدد هم چې کوم د اټو نمبر هغه هم دوه واري نه ورکوي. راځم دا به دغه نه خو اوس زموږ کار ګډوډ څه بل ټیبل به اوس جوړ کړو. ټیبل سره به ښه بلد شي، ځکه زموږ کار دغه ده. بس ټیبل 1 نوم یې صحیح ده. او سټوډنټ نیم ایس نیم ټیکسټ پروګرام دا به هم ټیکسټ او فی چې کوم ده دې ته موږ نمبر اخلو. خو زه یې وارې ځمه دې بل طرف ته چې دا فیس صحیح کړم. دلته راځم. ښه راځو دلته د دې اټو نمبر اوس موږ پراپرټي ګورو. ښه انټیجر انکریمنټ دویم آپشن ده. نیو ویلیوز نوې ویلیو به څه کېږي انکریمنټ کېږي. به انکریمنټ مطلب یو به ورجمع کېږي. اول کس ته یوه آی ډي ورکړه، یو چې ورجمع کړي دویم کس ته به څو شي 2. بیا به 2 ته یو ورجمع کړي دریم کس ته به 3 شي. دغه په دغه ترتیب به ځي. که چېرته انکریمنټ نه غواړې رینډم هم انتخابولی شي. دا هم بېرته بیا نه بدلېږي هغه خپل حالت. رینډم به څه رقمې دی باندې زه یس کومه. په دې کې اوس مسلسل به نه وي عددونه. د دې فکر ده مختلف عددونه به ورسره کوي. کنټرول ای ډیلیټ. بیا ځمه د ډیزاین ته دغه رقم وي فارمیټ باندې به که ژوند و. بیا دا په نمبر باندې صحیح کار کوي. په آی ډي کې خو موږ ډالر او دا شیان نه ورسره لیکو که نه یورو، نو دې وجې دا دغه رقم پرېږدو. بیا به دا نمبر کې دغه باندې موږ ډېر کار کوو. کیپشن دلته ورته لیکلی ده موږ د فیلډ نیم چې د آی ډي ده. که زه چېرته لاړ سم دلته م آی ډي ښکاري. زه غواړم چې دلته د آی ډي وي، خو په دې ځای کې د رجسټریشن نمبر مکمل ورته لیکم.
دا داسې ښکاري. هغه به هغه لپاره بیا څه کوي هلته به دې باندې کلیک کړي او په کیپشن کې به ورته ولیکې رجسټریشن نمبر. دا اوس رن کا یس کا هلته وګورئ چې ښکاري رجسټریشن. بل چې دا په دې کې دی نه وروسته بله پراپرټي څنګه دی د هغه آټو نمبر انډیکسډ یس نو ډوپلیکیټس دا هم مخته راځي. دا دې لپاره استعمالیږي چې تکراري دغه یو آی ډي مې چې بل ته ورکړه یو کس ته ورکړه دویم کس ته بیا بل کس ته ورکړم که نه اوس ښه انتخاب دی یس نو ډوپلیکیټس یا یو دې کې به نو ډوپلیکیټ دې کې به تکراري نه پرېږدي. او دوه آپشنې نورې هم دي پکې نو او یس ډوپلیکیټس وکړي. نو مطلب دغه آپشن مه کاروه دا کوم چې دلته لیکلی ده یس ډوپلیکیټس اوکې دې دواړو کې پرېږدي بیا خو په دې یو کې نه پرېږدي. دواړي خو آی ډي باید چې بیخي د یو چا رجسټریشن نمبر تکرار نه شي. بل د سمارټ ټیک دا هم په ټیکسټ باندې استعمالیږي. او ټیکسټ الاینمنټ ته راځو. ټیکسټ الاینمنټ اوس جنرال ده څه رقم ښکاري دلته وګوره که زه څه لیکل وکړم چپ دغه ښي طرف ته ده صحیح څه چپ طرف ته ده خو زه راځمه دا بدلومه لیفټ چپ طرف لکه زه لیکل ښي طرف نه مینځ نه کوم طرف نه یې کوې ورته چې دا د سینټر مینځ کې دي رن کا دلته وګوره آی ډي څه ته سوه مینځ ته سوه. بیا بل چې دی په دې کې رایټ ښي طرف ته لیفټ هم پېژنې سینټر هم یو په دې کې نه وای ده چې هغه نور پروګرامونو کې نه و ډسټریبیوټ داسې کار کوي لکه موږ به چې جسټیفای رن کا یس کا ګوره د څومره چې د کالم سایز وي هغومره ځای به یې ټول نیولی منځ کې فاصله درته ورکوي. سایز یې کم که بیا داسې ښکاري سایز چې ته څومره زیاته یې هغومره به دغه هغه سره اوږدېږي دې ته ډسټریبیوټډ سټایل وایي. راځو دا د آټو نمبر پراپرټي وه ټیکسټ ته راځو. د ټیکسټ پراپرټي بیخي زیاته ده. ځو مخته ښه په دې کې اول چې دا فیلډ سایز ده یا په دې کې به 255 حرفه که څوک ولیکي اے بي سی په یو پرې یو هغه کې پرېږدی خو زه دا کمومه زه ورته وایم چې له شپږو نه زیات به نه پرېږدم. ښه دا زه ټول ډیلیټ کوم او بیا لیکل کوم. دلته فرض که زه لیکم احمد کې څو 15 که نه پرېښوده محمود 4 5 شپږ 7 کله ته دې نه پرېږدي نو د دې دا فایده ده. فرض که ته ورته پکې لیکې افغانستان په دې کې هم له شپږو نه زیات دي ګوره افغان کې شپږ دي دغه نه مخته بس بیا نه پرېږدي. نو د تعداد د دې فایده څه ده فایده یې دغه ده هلته 255 لیکوي ته چې کله یو نوم ولیکې د 255 حرفو ځای په میموري کې دا نیسي بیا د دې وجې دا موږ بیا ورته کومو فرض که ورته 10 شي سره د تخلص نو 10 حرفونه خو به د چا نوم نه وي زیات خو که دا ته بېرته 255 کې پروا نه کوي لاندې یو بل اپشن ده چې هغه په اپلای کې بیا چې څومره ته نوم ولیکې صرف هغومره حرفه ځای به نیسي. په 10 کې به هم ډېر ځای دونه ضایع کېږي ولې به ضایع کېږي چې کله ته 10 یا 10 ورته انتخاب کړي او یو نوم د احمد 15 حرفه ده نو 15 حرفه ځای هلته بیا میموري کې ضایع شي. دغه نه لاندې یو بل ښه اپشن راځي که دغه 255 هم پروا نه کوي خو تا ته به بیا څومره یومره ځای نیسي په میموري کې په دې ډیټابیس کې څومره چې تا څو حرفه نوم دې لیکلی وي. بل به دې کې فارمیټ لپاره زه راځم بېرته دلته او دا لیکل ډیلیټ کوم. فارمیټ کې خو اول ورته یم چې ګریټر دین ساین ته ورکوم شیفټ مې ونیو او دا بټن مې ووهه د دې څه وظیفه ده رن کا یس کا دلته اوس نوم لیکه خان خپله به یې غټو تور ته اړوي جان علي ولی خیالي سخي صحیح نو ګوره خپله یې غټو تور ته اړوي. بل شي دی په دې فارمیټ کې
فارمیټ کې که زه دا په دې بلې باندې بدل کړم اوس مې دا ورکړی شفټ ونیسم دې طرف ته دا بیا وړو ته اړوي که ته څومره هم ګوره ما کیپس لاک مې آن که جان مې ولیکه څنګه چې تېر شي خپله به یې وړو ته ورته بله طریقه چې ده په دې کې هغه دا ده چې په دې فارمیټ کې زه ورته ورکومه دغه علامه صحیح شه او بیا د دې سره قوس کې ورته لیکمه فرض کا ریډ څه معنا سور ګورو چې کار کوي که نه د یو سره په څنګ کې دا یو باندې له پاسه شفت به ونیسي او یو به ووایه پاس داسې الف غوندې کوزه ساین اف ایکسکلیمیشن ده بل چې ده په دې کې موږ څنګه کولی شو دا شان د فارمیټ شو انپوټ ماسک ته راځو بیا ته زیاتېږي هغه ښه زده کړه د دې زده کړې شیان دي ښه